السلام علیکم. خوږو کتونکو، نو زمونږ نننی ټاپک چې دی نو مارکسیزم دی. کارل مارکس دا نظریه پیش کړې ده او دا د کیپیټالیزم چې کوم یو نظریه د سرمایه‌دارانه نظام د هغې په ضد ده دا نظریه. د دې بیسیک آیډیا بنیادي خیالات موږ وګورو او دا په څه زمانه کې دا نظریه مارکسیزم ډېره زیاته پاپولر او مقبول وه او د دنیا ډېر ملکونه چې دی دې طرف ته تللي وو مارکسیزم طرف ته. دا چې وګورو د دې چې کوم بنیادي خیالات دي، The world is divided into classes. دا وایي چې ټول دنیا چې ده نو دا په طبقاتو کې تقسیم ده. د رچ بورژوازي مالداره او دغه مالداره ته دوی نوم ورکړی دی بورژوازي and the poor او غریبان ورکرز چې کوم محنتکش دي. in IR په انټرنیشنل ریلیشن کې rich countries act like the class. دا وایي چې په انټرنیشنل ریلیشن کې مالداره ملکونه لکه دغه غریب او مالداره چې بحث کوم وشو نو انټرنیشنل ریلیشن کې دغه ته اوس په کوم صورت ګوري نو وایي چې rich countries مالداره ملکونه act like the class. دا کار کوي یا چې دی نو عمل کوي د طبقې په توګه مالداره ملکونه او څه کوي they exploit poor countries to gain profits. او دوی استحصال کوي د غریبو ملکونو چې خپله فایده حاصل کړي. یعنې دا مالداره د دې غریب ملکونو استحصال کوي چې خپله فایده حاصل کړي. Politics is shaped by the global capitalist system. دا وایي چې د سیاست د دنیا د سیاست چې دی نو دا چې کوم عالمي سرمایه‌دارانه نظام دی دغه نظام چې دی نو دا سیاست د دنیا نه متاثر کوي. not just states or leaders. صرف ریاستونه هیوادونه یا رهنما یا مشران چې دي هغه د عالمي سیاست باندې د هغې دومره اثر نه وي بلکې دغه عالمي سیاست چې دی نو دغه چې کوم ګلوبل کیپیټالیست سیسټم دی عالمي چې کوم سرمایه‌دارانه نظام دی د دغې د وجې نه دغه عالمي سیاست چې دی نو دغه متاثر کیږي.